په نړۍ کې په مشهورو خلکو پسې تل درواغ تړل کیږي او ځینې وخت په هغوی پسې داسې خبرې وتړل شي چې نوموړی کس ترې خبر نه وي او نو ټول خلک ترې خبر شي. حال دا چې داسې به هیڅ خبره هم نه وي. دا ډول سکینډل یا درواغ خبرونه نه یوازې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي بلکې ډېری وخت په مشهورو رسنیو کې هم خپاره شي. پښتنه سندرغاړې ګل پاڼه هم یو له هغه خلکو څخه ده چې وخت ناوخت ورپسې د درواغو خبرونه تړل کیږي او ډېری مهال دا خبرونه بیا ډېر خپرېږي هم. د سیاسیونو په اړه چې کله درواغ خبرونه خپاره شي نو ډېری مهال هغوی ته زیان رسوي خو هنرمندانو ته دا ډول خبرونه بیا ډېره ګټه رسوي. ګل پاڼې پسې ډېر د درواغو خبرونه تړل شوي دي که څه هم په دغه خبرونو هغې ته ډېر خپګان رسېدلی دی خو دغه درواغو خبرونو دا ګټه هم کړې چې هغه یې په خلکو کې ډېره مشهوره کړې ده. ګل پاڼې له ډیوه راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې ویلي چې په هغې پسې ډېری وخت درواغ خبرونه خپرېږي خو ځینې بیا داسې هم دي چې په خپله دې او د دې کورنۍ ته یې ډېر خپګان رسولی دی. هغه وایي د کورنۍ لپاره یې تر ټولو دردونکی خبر دا و چې څه موده وړاندې په یو ټلویزیون خبر خپور شو چې ګل پاڼه وژل شوې ده. هغه وایي کله چې دا خبر په خپله واورېده هم ډېره پریشانه شوه. هغه وایي چې موږ نه وو خبر چې څه چل شوی دی خو له هر ځایه راته زنګونه را روان ول او ټولو همدا پوښتنه کوله چې ته په رښتیا وژل شوې. دغه خبر زه زما کورنۍ خپلوان دوستان او زما مینهوال ډېر زیات پریشانه کړي. یو بل خبر چې ګل پاڼې او د هغې کورنۍ ته ډېر خپګان رسولی و هغه په 2014 کال کې خپور شوی چې په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې ورته پراخ انعکاس ورکړل شوی و. هغه خبر دا و چې ګل پاڼې په دوبۍ کې میشت په یو افغان کاروباري شخص زړه بایللی دی او هلته یې ورسره کوژدن کړې ده. ګل پاڼه وایي چې زه له هېڅ هم نه وم خبره خو زنګونه به راتلل او پوښتنې به رانه کېدې چې دا سړی څوک دی موږ دې ولې خبر نه کړو دا کوژدن دې ولې پټه وکړه. هغه وایي چې خندا هم راتله او غوسه هم ځکه چې زه له ځانه خبره نه وم او نه هم له کوژدنې خبره وم خو زما د کوژدنې خبر د نړۍ له یو سره تر بل سره خپور شوی و. ګل پاڼه وایي اوس چې مې هم څوک وویني نو رانه پوښتنه کوي چې تا په رښتیا په دوبۍ کې کوژدن کړې ده. هغه وایي زه داسې پوښتنو کوونکو کسانو ته یوازې وخاندم او ورته ووایم چې زه کوژدن کوم نو ټول خلک به خبر شي. ګل پاڼه همدا راز وایي چې یو بل خبر چې په دې پسې خپور شوی و هغه دا و چې شهسوار یې په څپېړه وهلی دی. هغه وایي اوس هم رانه خلک پوښتنې کوي چې دا شهسوار دې ولې په څپېړه وهلی و. ګل پاڼه وایي ځینې خلک خو راته دا هم وایي چې سم کار دې کړی و چې شهسوار دې په څپېړه وهلی و خو زه ورته وایم چې داسې هېڅ خبره نشته بلکې دا هر څه درواغ دي. ګل پاڼه وایي چې زه یوه لوستې هنرمنده یم او هېڅکله به چاته څپېړه ورنه کړم. هغه وایي چې هنرمند به څنګه چاله څپېړه ورکوي خو دا د خلکو خبرې دي چې هسې یې خپروي. نوموړې وایي چې مخکې به دا ډول خبرونو ډېره په تشویش کې اچوله اوس په داسې خبرونو پسې غوږ نه ګروي او پوهېږي چې د دې ډول خبرونو مخنیوی اسانه نه دی. ګل پاڼه په پېښور کې ژوند کوي او د پښتو ژبې یوه نوموتې سندرغاړې ده. پښتانه چې په هر ځای کې ژوند کوي د هغې له غږ سره بلد بلکې د نورو ژبو خلک یې هم سندرې په مینه اوري.